سبازی سیزونه داسی دی چی اغی باندی روجا نماتیگی علماوی پاغی کی یو دادے چکل یو بند خوراک او کی پا یر باندی دن یر دی اوبی وسکلی یای ڈوڑای او خوڑلا پا دی باندی روجا نماتیگی بعض خلق پا یر باندی خوراکو کی بیدا گمان کڑی چی زما روجا ماتا شویدا نور خوراک پسیو کی نو روجای ماتا نئی نو روجای ماتش دویم علماوی چکل سڑے پا یر باندی اوبوس کی نو هم پا دی باندی روجا نماتی کلگی وی کڈیری وی خوچی پا یر اسکلی پا دی باندی روجا نماتی دویم علماء کرام وائی چکل سڑے تیل اولگئی پا دی باندی روجا نماتی یا پا سر تیل اولگئی یا دا کپڑو اتر اولگئی دی باندی روجا نماتیگی دی کس قباحت نشتا بل علماء وائی چکل سڑے رانج اولگئی نو پا دی باندی ہم روجا نماتیگی اگر کدا رانج دمر دیر دلگولی چی خوانی پا مرائی کی راشی بعضی وقت رانج دمر دیر وی چی اگا خوانی سڑے مرائی کی محسوسی خوی پا دی روجا نماتی او بعضی دی عوامو کی مشہور دا وی چی رانج دی اولگولا بیا اودش فنوی روجا دی ماتر بہر صورت دا اسی خبر دا پرنجو باندی روجا نماتی بل علماء وائی چا حجام اکڑل پا دی باندی روجا نماتی لکہ سڑے دزان نوین اوباسی حجام ولگی علاج دے خکر لگول دی باندی روجا نماتی یا یو سڑی بل نوین ورکول ڈریپ وین ایزان اویستلا یا حجامش ولا دی باندی علماوی چا روجا نماتی یا یو سڑی غیبت اکو نو پدی باندے ہم روجا نماتی اگرچہ غیبت گناہ کبیرہ دا علماء وائی چھ دروجے کم برکت او دروجے کم اثراتو کم خوشحالی وی کم دروجے اگا عظمتو کم دا اللہ دا طرف نا انامونو اگرچہ دا دین دا بند محروم نفس قدر روجے اداش والا فرض دا زمین ساقط خنور چکم دا روجے اغا برکاتو دا غیر دے محروم ذکر حدیث تے دا دوارو جہانو سردار فرمائی وی من لم یدع قول الزور والعمل بھی سوک پر روجہ کی دروغ پرین دی و پر دروغ باندے عمل پرین دی نو فلیس للہ حاجت فی ایدع طعامه و شرابه اللہ وی ما تا اس حاجت نشتا چی دے خوراک و ساک پری دی ما تا اس حاجت نشتا چی دروغ نپری دی غیبت نپری دی دا گناہو نکی نو پدے کے روجہ پدے غیبت نماتی گی خو البتہ دا روجی اغا اثرات او برکات انعامات داغی نمحروم بل علماء وائی یو سڑی نیت دا روجی دا ماتول وکو خو ماتای نکللنو گورے روجی نا ماتش لکہ مثال یو سڑے بیمار دے دا روجی نیولی دا یا بیمار شو دا روجی دا ماتولو ارادہ وکلل نیت چے ماتو مئی خو بیئی ماتا نکللنو تش پا نیت باندی روجا نماتی بل چکل یو سڑی مارائی تا دوڑ لاڑشی نو پدے باندے روجہ نماتی لکہ مثال یو سڑے دے مشین کی اڑو آگا دوڑو آگا دوڑے خلیتا لاڑشی نو پدے باندے روجہ نماتی یا لگے دے لگے خلیتا لاڑ علماوی پدے شر چد پخپل نہیں تیر کڑے پخپل نبی اختیار دا دخلیت دوڑا لاڑلا دا دخلیت لگے لاڑو نو پا دی باندی روجا نماتی گی چکلا دا پخپل اختیار آغا خلیت نہیں تیر کری و پخپل خلیت نہیں بوستے
بل علما وای چې مچ اچانک د چاخلې تلاړ بعض اوقات داسې کیږي نو په دې باندې هم روجا نه ماتي روجه شوی ده. بل علما وای یو سړی په حالت د جنابت کې دی او د سحر اذان وشو نو روجه شروع شوله نو په دې ګورې روجه ماتیږي نه د روجه کیږي غسل کوي رستو وکړو خو روجه به هر صورت کیږي چې په حالت د جنابت کې په د اذان وشو نو روجه شروع شوله نو بعضې خلقو نه دې کې کم غلط فهمی کې پریوسی وي دې کې اوس روجه زمانه ده شوې روجه مې ماته ده نو علما وایي په دې کې روجه نه ماتي اگر چې دا ښه خبره نه ده. علما وایي چې اذان کیږي چې سړي د غسل نه ځان فارغ کړي چې روجه شروع کیږي چې دی په حالت د جنابت کې نه. علما وایي چې د روجې په حالت کې ډیر ټیم پاتې کېدل دا د بعضې فرض منځونو ټیم پکې د سړي نه لاړ شي منځونه نو دا بیا ګورې مکروهي تحریمي دي چې دومره ټیم د جنابت اوږد کې چې د مانځه ټیم ترې نه لاړ شي. بل علما وایي چې یو سړی دی نهر یا خوړ کې اولامبل او د ده په غوږونو کې اوبه لاړلې نو په دې باندې روجه نه ماتېږي چې لامبلې او غوږونو ته یې اوبه لاړلې. بل علما وایي چې کله سړي باندې الټۍ ولګېدلې نو په دې روجه نه ماتېږي. دې کې اکثر خلق غلط فهمی کې پریوزي الټۍ وکړي نو بیا وایي زما روجه ماته د نور خوراک وکړي چې کله بنده بی اختیاره الټۍ وکړي اړی راوبېشېږي که په دا الټۍ چې ده واپس تیرې کړي دی نو په ده روجه په دې نه ماتېږي که په ډکه خولۍ او که په نیمه خولۍ که هر څومره ډېرې الټۍ کړي خو په الټو روجه نه ماتېږي. نو بل علما وایي چې کله یو سړی علما وایي چې ستن چې دا په دې باندې هم روجه نه ماتېږي که هغه د رګ ستن وي او که هغه د مټ ستن وي خو ستن چې دا په دې باندې علما وایي روجه نه ماتېږي. دغه شان د ډریپ هم دا حکم دی چې که سړی روجه کې د بیمارۍ دپاره ډریپ ولګوي نو په دې باندې هم روجه نه ماتېږي. البته علما وایي د طاقت دپاره ډریپ لګول دا مناسب نه دی چې سړی روجه کې د طاقت دپاره ډریپ لګوي نور بیماری ورته راله ستن کولی شي ډریپ لګولی شي په دې باندې روجه نه ماتېږي. بل علما وایي یو سړی دی وک کې ډکې وو او هغې کې هغه خیرې میرې یا ګندګي وه راووتله یا بیا واپس وک ته لاړله نو علما وایي چې په دې باندې هم روجه نه ماتېږي. دا کم اشیاء چې ذکر شول دې ټولو باندې روجه نه ماتېږي. زواما میدان محشر کی بنبی علیہ السلام ولاړی یو لوی ډله به پسې د حافظانو رستو روانې لوی جماعت حافظان به ټول په نبی علیہ السلام پسې رواني په میدان محشر کې. وایي دا ولې دا ځکه که نه چې په نورو امتونو کې خو د آسماني کتاب حافظان هونه نو دا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی نو دا لویه نښه ده چې د حافظانو یو لوی جماعت په امام الانبیا پسې شاته رواني. نو زه وایم هسې نه چې د هغې خلقو په صف کې ولاړې چې هغه د پیغمبر دشمني او بیا قیامت کې د انبیو ډله ویني ته وایي چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې د پلانکي سړي مرګتیا مې نه وې کړی نن په کوم ځای کې ولاړ یم چې د پیغمبر د عصمت جنګ نه لړاوي په نبی علیہ السلام مین نه وایي ستا لار جدا او زما لار جدا بس نن لارې جدا کو د پیغمبر